إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره من د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت من بیانو. په اخرنی درس کې موږ دا خبره کوله چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت شروع کو نو مشرکینو تنگول شروع کړو او قسمه قسم طریقې او خپلې کړې د دې لپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا دعوت ودرو. مخکې د دې نه چې هغوی بدني اذیت ورسي رسول صلی الله علیه وسلم ته او مسلمانانو ته، نو هغوی یو څو طریقې خپلې کړې چې هغه موږ ذکر کړې وي تفصیلا. یو طریقه په هغې کې دا وه چې په رسول صلی پورې به خندا کوله. یو طریقه په کې دا وه چې د رسول سره بحث مباحثې کولې چې راشه راضي کو، مال غواړي، ښځه غواړي، مشرتیا غواړي، څه غواړي موږ به درله درکو. یو طریقه دا مو چې د هغه د تره سره خبرې وکړي، او یو طریقه دا مو چې د هغه نه معجزې غوښتې وخت په وخت داسې وکړه. نو یو طریقه دا وه چې رسول سم ته ووایي چې ته هم ګزاره وکړه، موږ به هم ګزاره وکړو. ته زموږ د دې معبودانو بندګي کوو، موږ به ستا د دې معبود کوو. یو طریقه دا وه چې رسول صلی الله علیه وسلم یې ویرو تا به څوک مړ کړي، ته به یوازې پاتې شي، دا قوم به دې پرېږدي، څوک به سره غم خادي نه کوي. او دا قسمه خبرې رسول سم ته وکړي، خو د دې څه نتیجه راونه وته. او رسول صلی الله علیه وسلم په هغه خپل دعوت کې مخې ته روانو. بیا موږ اخرنۍ خبره دا وکړه چې کله هغو ته پته ولګېده د نبوت 4 کاله تیر شو، څه د پاسه 4 کاله، نو هغوی چې اوس راځه دوی له بدني اذیت ورکول غواړي چې هغه ظلمونه دي نو زیاتې کول دي. نو د هغې دپاره یو کمیټي جوړه کړه چې 15 کسان یې د هغې مشران کړو، او دا په قریشو کې مشران وو. او د دې 15 کسانو مشر یې جوړ کړو ابولهب، چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم خپل تره و. د مشورو نه بعد دوی دا فیصله واخیسته چې اوس به موږ دا قدم اوچتو چې دوی له به بدني تکلیفونه ورکوو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او مسلمانانو ته هم. خو دومره ده چې مسلمانانو ته تکلیف ورکول د هغوی ته اسان و، او په وخت کې غالبا مسلمانان هغه کمزوري کوم چې مسلمانان شي. خو رسول سم ته تکلیف ورکول هغوی ته لږ ګران په دې و چې یو خو د رسول سم خپل یو مقام او شان و، او بل دا چې د هغه تره د هغه سره ولاړو. خیر د هغې باوجود هغوی شروع وکړه، او په هغې کې ما یو مثال 2 بیان کړي وو. د دې کمیټې مشر ابولهب و، او ابولهب د دې ټولو نه تیز و، او اولنی مخالفت هغه د رسول سم کړی کله چې رسول سلم د صفا په غر باندې ولاړو او دعوت یې ورکړو، ده ورته وویل تباه شي. بیا ابولهب دا چلو کو چې د رسول سلم 2 لوڼه چې د هغه په 2 زامنو واده وي، عتبه او عتیبه، هغه دواړې په دې خپلو زامنو باندې طلاقې کړې. او د دې مسلې تفصیل مخکې تیر شوی. بیا چې د رسول سلم زوی مړ شو، عبدالله دویم زوی په قاسم پسې په وړوکوالي کې، نو بیا ابولهب رسول سلم ته وایي چې ستا ذکر او تذکره ختمه شوه. او دا خبره موږ بیانه کړې وه چې ابولهب به په رسول سلم پسې شاته ګرځېدو، خصوصا د حج په موسمونو کې، او خلکو ته به دا وي دا زما وروری زه پېژنم دروغجن سړی دی، او کله به وي جادوګر دی، کله به وي لیونی دی، کله به په ده باندې پیریان دي. او بعضو سیرتونو کې داسې هم راځي چې خاورې به ورسره لاس کې وي، کاڼي په دې باندې به یې د شان رسول سم ویشتو هم. او دا د هغوی یو طریقه وه روانه وه. او بل طرف ته د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت هغه هم روان و. دا خبر د فائدې دپاره یې ساتئ چې تکلیف ورکول په 2 قسمه. یو ته تکلیف نفسي معنوي وي، او تکلیف معنوي هغه دا دی چې انسان ته تکلیف رسول، هغه تکلیف دې ښکاري نه بهر
په بدن باندې نه دی چې دا سړی وو گزاري ولا ورکونه دي تکلیف نه دی نو دې ته ویل کېږي تکلیف نفسي معنوي او کافرانو شروع په دې باندې کړې وه ډایرک هغوی بدني تکلیف ته نه دی وړي چې ډایرک ظلمونه شروع کړو چې ډایرک ظلمونه شروع کړو عذابونه ورکول نه رسول صلی الله علیه وسلم له اول دا تکلیف ورکړی او دا اذیت ورکړی نو کله به ورته شاعر وي کله به ورته جادوګر وي کله به ورته لیونی وي کله به ورته څه کله به څه دا هم یو تکلیف ورکول دی او ما ووایي چې دا تکلیف دی تکلیف معنوي نو کله به څه وي لکه الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون أي من بوس پل معبودان پریدو دیو شاعر و لیونی سلی دا پارا دیو تکلیف ورکول دی رب العالمین بوخ بوخ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کولا او دا احساس به ورکو چې ګوره ته یوازې نه یې زه تا سره یم د هغې په رد کې الله ووایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له الله وایي نو ته ما شاعري ښوولې ده او نه پیغمبر د شان سره دا ښایي چې د شعر او شاعري وکړي ان هو الا ذکر وقرآن مبین دا خو نصیحت دی ښکاره قرآن دی دې کې د شاعري څه دي په بل ځای کې الله وایي مشرکانو بسوي ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون یو بل ته وایي دا شاعر دی په ده باندې به هم مرګ راشي لکه څنګه چې پوخاني شاعران مړه شوي څه وخته پورې به دی د خپله شاعري وکړي نو بیا به دی غلی شي رب العالمین پې ناشنا رد کوي قل وای پیغمبر دی مشرکانو تا تربصوا انتظار کوي فإني معكم من المتربصين زم انتظار کوم ګوري چې مرګ په چا راځي او څوک به ختمیږي او د چا ذکر به ختمیږي او د چا دعوت به ختمیږي بیا الله مخکې سوی ام تأمرهم احلامهم بهذا الله وی د دوی د دماغ دوی ته وایي چې دا شاعر دی رد کوي دوی ګوره په دننه زړه کې مني چې دا شاعر نه دی دوی د هوښیار خلک دي دوی ښه شاعران پیژني ام هم قوم طاغون اصل وجه دا الله وی دا سرکشه دي نور دوی ته هم پته دا شاعر نه دی خو دا د تنګولو یوه طریقه ده ښه چې دا طریقه به ختمه شوه دغه عذاب نفسي دی عذاب معنوي یو سړی تنګول ایذا اذیت ورکول کله کله به سوي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن وی اله بله په دره کوي شو نو په مکه کې خو غټ مشران خلک شتي په طائف کې غټ غټ خلک دي یا په طائف په دې مشرانو کې بچا نازل شوی یا د مکې په دې مشرانو کې بچا نازل شوی او دا خبرې او مخې ته روانې او رسول صلی الله علیه وسلم ته په تکلیف رسېدو دې خبر ما خبره دې پورې راواغسته چې رب العالمین وخت په وخت د رسول صلی الله علیه وسلم د تسلی لپاره آیتونه نازل کړي په یو ځای کې ته الله وایي او څه ناشنا اطمینان هغه ورکوي او څه ناشنا نصیحت ورته کوي قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون پیغمبر وی موږ ته پته لري چې ته به دې خبرو خفه کېږي دا کومې چې دوی تا ته کوي تا به غم کې اچوي تا تنګوي خدای دې ساته فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دوی تا دروغجن نه ګڼي دوی اصل کې دشمني د الله سره ده نور ته خو څلوېښت کاله پورې دوی سره وي ښه ملګرتیا یې در سره کوله خو دشمني ټول د دین د لاسه تا سره جوړه صبر کوه او یم دې چې سبحان الله نن سبا چې څوک حق بیانوي که دا حق دې ترې لرې کو دا حق د دې عالم نه لرې که دا ټول خلکو سره محبت کوي خو مسله دغه چې دی دا حق بیانوي دشمني په اصل کې د حق سره ده د فلاني او د علاني سره نه ده اوس زه د قرآن اوس زه مثال کې د قرآن او حدیث مسله بیان کوم یو سړي نه لګي ما سره په ما بردونه کوي او د حدیث او د دغه اصل کې د زما سره ذاتي دشمنی نشته دشمنی دغه د چې دې سړي د قرآن او حدیث ولې بیان کړو
نو که دا قرآن او حدیث ته چې د منځ نه لرې کړو بیا هر څه روغ رمټ دي. بیا زموږ یو قوم دی او یو ملک دی او یو علاقه ده او یو پښتو ده او بیا به کې هېڅ هم نشته. خو صرف مسله دغه ده چې دا قرآن او حدیث بیانولی کېږي. نو الله دې پیغمبر ته دا وایي فإنهم لا يكذبونك، دوی تا نه دروغجن ګڼي، دوی اصل کې دشمني د الله سره ده. رب العالمین ورته وایي ولقد كذبت رسل من قبلك، ستا نه مخکې پیغمبرانو ته داسې ویلی شوي دي، تاسې اولنی پیغمبر نه یې، ځکه خلک داسې وایي. الله څه وایي فصبروا على ما كذبوا، هغوی صبر کړی وګوری وایي وأوذوا، او ښه تکلیفونه هغوی ته میلاو شوي حتى أتاهم نصرنا، تر دې چې زموږ مرسته راغله. ولا مبدل لکلمات الله، پیغمبر زه چې کومې وعدې وکړم ګوره زه د هغې خلاف ورزي نه کوم، نه زما خبره بدلیږي. ولقد جاءك من نبأ المرسلین، او تا ته خو ما د پیغمبرانو واقعې درلېږلي، دغه اوره دغه بیانوه. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. او کته دا وی چې نه دوی ته هر نخه میلاو شي او کومه مطالبه چې دوی کوي دا به دوی ته میلاویږي او صبر نه کوي بیا ولته پیدا کسي کنه. ځکه دا خو د الله حکمت ته د دوی هر خبرې جواب خو بنه کی. دوی نه یو مطالبه کوي سبب بل کوي بل کوي بیا بل کوي بیا بل کوي. دا د غوي طریقه و. قبل ذلك الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته سوي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، موږ ته پته ده چې ستا سینه تنګه شوه دوی په دې خبرو باندې. خو بیا ورته الله نصیحت کوي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، الله ته سجدې وړې لګوه او خپل رابطه د خپل رب سره مضبوطه ساته، زړه به دې برابري. نور دا موږ ته پته ده چې ستا په دې خبرو باندې تنګي. ځای په ځای الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته د صبر تلقین کړی چې صبر او صبر دا مرحله ده د صبر، ځکه چې ابتدایي ورځې د مسلمانانو طاقت نشته. رب العالمین وتسوي فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، اے پیغمبر دې صبر وکړه لکه څنګه چې به پیغمبرانو کې هغه مشرانو پیغمبرانو کړی. ونیم سختي تېرې شي. اولو العزم څوک دي؟ نوح علیه السلام څومره سختي به تېرې شي، 9.5 کاله دعوت یې کړی، ته هو شروع وکړه د هغوی په شان صبر وکړې. ابراهیم علیه السلام دی اور ته اچولی شوی و، د ملک نه شړلی شوی دی، قومو سره ټولو دشمني کړې ده، ستا خو لا ابتدایي ورځې دي، مخکې به صبر کړې. موسی علیه السلام دی څه د هغه سره نه دي شي. عیسی علیه السلام دی نو د هغه سره څومره ظلمونه دي کافرانو کړي دي نافرمانو خلکو. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. وبل ذکر رب العالمین وی فاصبر صبرا جمیلا، صبر وکړه او ښایسته صبر وکړه، او ښایسته صبر دی ته مضبوط صبر وکړه. ځکه دا کمې سختې چې به تا را روانې دی پیغمبره دا ګوره غرونه ویلې کوي، دا کمې سختې چې به تا به را روانې دا ګوره غر ریزه ریزه کوي. دا به تا سره قسمه قسم په تا بیماریان هم راځي، زړه به دې هم تنګېږي، سینه به دې هم تنګېږي، خفه کېږي به هم، غمجنه کېږي به هم، نو صبر وکړې. سبحان الله روان درس کې خو نه چې کېدی شي هغې نه بعد کم درس به یې کې راشي که الله ژوند راکړو، خو په دې روانو درسونو کې به دا واقع راشي چې بیا په دې مصیبتونو له پاسه دا مصیبت هم دی چې د رسول صلی بیبي خدیجه رضی الله عنها وفات شوه، د هغه تره وفات شو، ابوطالب وایي کې یوازې رسول صلی پاتې شو، هغه خپلو خپلوانو کې چې کوم نږدې خلکو هغه ته وفات شو. نو په دې ټولو کې ضرورت دی څه ته؟ فاصبر صبرا جمیلا. وبل ذکر الله سوی سن اشنا خبر ہوتا کہ واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. اے پیغمبر صبر کوا د خپل رب فیصله د صبر کوا مونږ ور تعین مونږ دي ساتو. فإنک بأعیننا زمونږ نه خو د هکیږي نه، هر ټیم ستا حالات مونږ ته معلوم دي، هر ټیم تعینو. فإنک بأعیننا ته زمونږ په سترګو باندې، مونږ په سترګو مته ویني، مونږ په خپلو سترګو تعینو تا ګورو. په بل ځای کې ورته الله څه وایي؟ فاصبر إن وعد الله حق. پیغمبر صبر کوه، الله چې ګوره کوم لوز کې دی ښه رښتیا لوز دی،
حق لوز دې پوره کیږي به نتیجه به مستاسو لپاره وي کامیابي به مستاسو وي عزتونه به مستاسو وي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون دا عزت والله ورکی دی مؤمنانو ته دی مسلمانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غملګرو ته الغرض زي په زي رسول الله ته الصبر تلقین شه او د رسول الله طریقم د قو الصبر مخکې برایش چې دی مشرکانو منافقانو د دین دشمنانو دا خو پرې چې رسول الله ته تکلیف ورکړي داغه په بدن کې بلکې دا خبر رسیدلې د رسول الله کور والو ته رسول الله تنگ کړي د کور والو مبارک یو داغه په بیبي زمونږ ګرانه مور او قدردانه مور ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها هغه باندې بوتان لګولو نو دا ټول تنګول زما دي علماء ته دي ملګرو ته دي دعاتو ته دي ټولو ته نصیحت چې خلک بستا د کور والا مبارک خبرې کوي او ته بس خبره کوي ته به تنګي نو کله به وایي چې پتا کې دا مرض دی کله به وایي دکې دا چللی دکې دا چللی نو کله به وایي چې د ښځه دیسې ده والعیاذ بالله کله به وایي د لور دیسې وه کله به وایي د خاندان دیسې دی کله وایي د مور پلار دیسې و دا ټولې خبرې به کېږي دا مخې ته راځي خو د دې ټولو لپاره د الله د نصیحت یاد ساتئ فاصبر صبرا جمیلا صبر وکړئ کار مخې ته ځي چې صبر نه کوي کار ورانېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دقه صبر کوي مشرکانو قسمه قسم تکلیفونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکول تر دې چې دغه ذات ته ورسېدو دغه کور والو ته ورسېدو د ده بچي وینه کې او د دې خبرې چې هغه په خوله باندې نه راځي عبد الله بن عباس دومره روایت دی وی کله چې کعب بن اشرف راغی مکې ته کعب بن اشرف و په کوم ځای کې مدینه کې راغی مکې ته د هجرت نه مخکې نو دا مشرکین پسې راجمع شو ټولو ته وی انت خیر اهل المدینه وسیدهم ته په مدینه کې غوره انسان یې د هغوی مشر یې هغه ته یو نه وی الا ترى الى هذا الصنبور تاسو دې سمبور ته وګورئ ته دې سمبور ته وګورئ سمبور کې مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او سمبور هغه چا د عربی کې ویل کېږي چې د بچی نه کېږي کمزورې څوک نه وي نه دې مخې ته څوک نه دې شاته څوک نو سره مرګري نو سره څوک مرسته کوي وی وګورئ دې سمبور ته والعیاذ بالله قوم پرې ښودی دی وی دی وی چې دی زموږ نه غوره دی او تا ته پته ده چې موږ د حاجیانو خدمت کوو او دې مکې ته چې څوک راځي موږ د هغوی خدمت کوو موږ د هغوی د اوبو بندوبست کوو موږ د هغوی د خوراک بندوبست کوو ته څه وی نو کعب ورته به جواب کې وي انتم خیر منه تاسو غوره د ده نه الله سبحانه وتعالی آیت نازل کو ان شانئک هو الابتر ای پیغمبر ستا دشمن به خیره ستا تذکره ستا ذکر دا به پاتې کېږي په ټوله دنیا کې ته غم مه کوه د دې دغه شان به رسول صلی الله علیه وسلم تنګو د ابولهب ښځه وه د هغې نوم ام جمیل بنت حرب ابن امیه او دا د ابو سفیان خور وه نو هغې به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه رسول او هغه داسې چې غني به یې راوړي لرګي به یې راوړو دا به د رسول صلی الله علیه وسلم په لاره کې خورول او د شپې به د هغه دروازې ته دغه اچول او د داسې ښځه اوس سیرت کې راځي چې ډېره جبوره ښځه وه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې به یې کنځلې کولې بدې ردې به یې ویلې په هغه باندې به یې بهتانونه تړل قسمه قسم او دغه شان د فتنې د اور چې کوم دی دا به یې ښه تیزه او تله په یو ځای کې به خبره کوله په بل ځای کې به خبره کوله دا پیغمبر داسې دی دا داسې دی ځکه الله سبحانه وتعالی په سورة اللهب کې دې ته حمالة الحطب ویلی دی او حمالة الحطب هغه زنانه چې د یو ځای نه خبرې بل ځای ته وړي د یو ځای نه بل ځای ته وړي او یو مطلب یې دا دی چې لرګي به یې راوچتول یعنې لرګي به یې راوړو د رسول صلی مخې ته به یې اچول رسول صلی به د شپې را روانو او پته به ورته نه وه مخې ته به غني پرتې په دې غنو کې به رسول صلی الله علیه وسلم خپې مبارکې به ټولې چې دی د وینو سرې شو او کور ته به رسول صلی الله علیه وسلم راننوتو او کله چې الله سبحانه وتعالی تبت یدا ابي لهب وتب سورت نازل کو او دې ته پته ولګېده چې زما د خاون خبره پکې شوې ده نو راله په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وهو جالس فی المسجد عند الكعبه او رسول صلی الله علیه وسلم ناسو په مسجد حرام کې د کعبې سره خوا کې ومعه ابو بکر الصدیق رضی الله عنه او دغه سره ابو بکر صدیق هم خوا کې
او دا چې راله ځان سره شګې یا کاڼي یا خاورې په لاس کې راغستې وې او راله وی فلما وقفت عليهما اخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې دا ودرې دالته الله سبحانه وتعالى د دې نظر بن کو رسول صلی الله علیه وسلم فلا ترى الا ابا بكر نصرف ابو بكر رضي الله عنه خکارېد وتوی یا ابا بكر اين صاحبك اغملګری دي کم ذکر نه هغه ته ویل هغه ته سه وی حجانا اخو مونږ په بدر دی ویلي مونږ ته خبر راغله یعنی د غایتونه یادول او شاعری کړي د په مونږ په شعر او شاعری کې مونږ په خبري کړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی زمادي د دې کور پر رب باندې قسمی چې ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به نه هغه شعر او شاعری کې نو ته دې څه پته شته ندی بیا بتلو کې وی زه شاعر ما وورد شعر مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا د رسول صلی الله علیه وسلم نوم چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم محمد دا غنومو نو دوبو ته مذمم وی مذمم هغه چاته ویل کیږي چې داغه بدی ویل شي یعنی بد انسان نو وی مذمما عصينا د دې بد انسان خبره موږ نه منو وامره ابينا د حکم نافرمانی کوو موږ ودينه قلينا او د دین موږ پرې خو دې هغه موږ گزار کړي سبحان الله یو حدیث کې د راځي په صحیح بخاری کې د ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم وګورئ څومره تعجب خبره ده الله زمانه د قریش د کنزلی څنګه اړي دې کنزلی ماته کوي د دوی په ګمان کې د خماتري خدا ماته نه دي څنګه ويشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد دوی مذمم ته کنزلی کوي مذمم په بدر د سره دی زه محمد زه مذمم نه یم نو دوی کنزلی په معنی لیکي دا نوم دی رسول صلی الله علیه وسلم او دا واخذ د ابو لهب ام جمیل چې الله سبحانه وتعالی دې تذکره په قران کې کړی ده دا به خپل خاون سره په جهنم کې او غاړي ته په الله سبحانه وتعالی پړې چولې د ور خپل بم د ور نه جوړ شوی او هغه به دې غاړي ته پروت او دا مړ شوی مو دي سیوا بخیله خزوه لرګول بم په خبره ته لرګي وروړو نو چې ته ګډې راغستې دي او داګه د پړې چې د سر نه مری تر کوښونو بازی باندې حساب بن شو مړ شي او مردار شي دا یو طریقه وا د رسول صلی الله علیه وسلم تنګولو خ ابو لهب چې کوم دی د رسول صلی الله علیه وسلم خپل تر دی او د رسول صلی الله علیه وسلم گاونډیم دی او د رسول صلی الله علیه وسلم کور او د ابو لهب کور د بالکل دی یو بل سره لګی تریو نو ځکه به دوی ډیر زیات تنګو او سیرت کې دا راځي چې کوم کسانو چې رسول صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکو په کور کې دنه هغه د یوسو کسان دي الحکم ابن ابي العاص دیم دی عقبه ابن ابي معيط دریم دی عدي ابن حمراء سلورم ابن الاصداء الهذلي او پنځم د ابو لهب دی او په دې ټولو کې د یو کس اسلام بیا قبول کړو چې هغه ته ویل کېږي الحکم ابن ابي العاص دي ظالمانو به دا چل کو چې رسول سم بکله په کور کې په منځ باندې نو دی بدلی ګډو بيزو د ګندګي د لری کلمې د شي راوسو دا به رسول سم باندې راغزار کړو او دې سی به هم کول چې رسول سم په کور کې به کټوي هغه باندې کړي و او سبب باندې کړي په پتیله کې دوی به ته په کټوي کې دا ګن بلا راوچول دنه بیا رسول سم مجبور شو چې هغه ځان له وجوده کوټه جوړ کړه وړا یو کمره د عبادت لپاره چې دوی نه بګي پټي او سیرت کې دا راځي چې کله به دوی دا ګندګي راوچول د رسول صلی الله علیه وسلم په دې کټوي کې او دا غدي کور ته نو رسول سم په لرګي باندې یو لرګي به سره په هغه باندې ودا ګندګي راوچته کړه او بهر ته وروته او دا आवाज به کو کله چې دا کچر گزارله وي د عبد مناف خاندان اي جوار هذا دا کوم گاونډي توپ دی دا گاونډي توپ دي شي دا کوم اخلاق دي تاسو دا اخلاق دي شي دې جن درس غسته غواړي چې رسول صلی الله علیه وسلم صبر کوي او د څومره صبر خاوند دی هغه چې دې په جواب کې هغه دا وي د عبد مناف خاندان او داغه بچو ايو جوارن هذا دا کوم گاونډي توپ دی تاسو چې کوي دا کوم انسانيت ته تاسو کې چي دی او دا کوم زړه دی چې په تاسو کې دی چې تاسو سره د سي تنګوي او په دې ټولو کې د ټولو نه غټ خبيث انسان هغه عقبه ابن ابي معيط عقبه
ابن ابي معيط د دې ټولو کې تیز او هغه دا چل کړو حدیث کې دا راځي چې امام بخاری دا حدیث اوري د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وچی بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت رسول صلى الله عليه وسلم يوبير موز کو د کعبه سره په خوا کې وابو جهل واصحاب له جلوس ابو جهل الناس او داغه باز ملګری هغه الناس اذ قال بعضهم لبعض دی بعضو ته دا خبره وکړه وی ايكم يجيء بسلا جزور بني فلان څوک بلار شي د پلاني زینا د اوخ د بچو د ګندګي او کلمي او لري او د شینه براوي او د پر املا باندې به واچ هغه په سجده باندې فانبعث اشقى القوم په دې ټولو کې چې کوم بدبخت او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه پاسه او هو عقبه ابن ابي معيط هغه پاسه ویزه بدا کارو فجاء به د ګندګي د سره راوړه فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم چې کله رسول الله سجده ولګوله وضعه على ظهره بين كتفيه د رسول الله په ملا باندې د ګندګي کې خوده دغه دوه ولو بده منځ کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وانا انظر لا اغني شيئا لو كان لي منعه او موت خکته طاقت من رسیدو مسلمانان عموما کمزوري به مسلمانانو کې کمزوري او باو کې کمزوري عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ما سره دې سه مضبوط خاندان او دې طاقت سنونو ما کتو فجعلوا يضحكون نو یټول په خندا شو کله چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا ګندګي له پاسه واچو ويحيل بعضهم على بعض دومره خندل چې په یو بل باندې کېږي راکېږي دیو لاس رواچو د بل په دیوګ باندې لاس کې ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه او رسول صلی الله علیه وسلم د سجدي په حالت کې سر نشو چتاوله دغه چالت به شاته ګندګي پرته حتى جاءته فاطمه تر دې چې رسول صلی الله علیه خبر شو هغه له فاطمه رضی الله عنها نوراله په جوابانه فطرحت عن ظهره او د پلار د املای صفا کړه فرفع رأسه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سر اوچت کو به دو اللهم عليك بقريش یا الله د قریش سره پوښ بیا رسول صلی الله علیه وسلم د دوی نمونه واغست اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة وشيبة والوليد وأمية وعقبة وكسان رسول صلى الله عليه وسلم يا الله دوی سره پوښي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فوالذي نفسي بيده فاغرب من قسمي لچا پلاس کی جما ساده لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب وما بخبل استرغو باندې دغه وکسان لیدل کم چې رسول سم یاد کړو د بدر په کوی کې مردار پراته و دا ټول کم چې رسول سم تن کړو او رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته خیری کړي امیہ ابن خلف کله چې به رسول سم ولیدو وی په خله باندې بس سپکی سپوري ویلې کنځلې به وکړي بدر دی به پسترګو به اشاره وکړه په لاسونو به اشاره وکړه رب العالمین د آیتونو نازل کړو ویل لكل همزه لمزه د دې لپاره تبعید د دې لپاره هلاکت او د همزه مطلب دی هغه سړی چې هغه بدر دی ښکاره وي او لمزه هغه چاته ویل کېږي چې په شیشه پسې وي د رسول سم تخکاره هم بدر دی او په شیشه به بسیم بدر دی دومره تکلیفونه رسول سم لور کړی چې د دې امیہ ابن خلف یورورو ابی ابن خلف دا ابی ابن خلف او عقبه ابن ابي معيط د دوه مرګریو ډېر نږدې ملګریو دی بل سره په مخه ګرځیدو نو یو پیر عقبه کېناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او داغه نه خبري واورېدې عقبه چې کله کېناستو د ملګری ته خبر شو چې هغه د ابی ابن خلف نو هغه له زورن ورکړه بدر دی وته ته تلوي دا په خو کې نشو زه سره دوستی نه کوم دنه زما واست دوستی ختم شو ابي او عقبه د دې بل سره لګیادي او عقبه ته له رسول سره خوا کې ناسو نبی او ته عقبه وی نو زه سو کوم چې تر ازي شي وې زه په دې راځي کېږم چې ته دغه سره بیا کېنی ابي وته وی ته به سره بیا کېنی او دغه په مخ بلاړی تو کې هغه سید نو لار پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پس او هغه ته وی وسو نصیحتونه راته وک رسول سم خوشاله شو چې زه د باندې کې اثر کی رسول سم نصیحت شروع کو قران تلاوت شروع کو د ظالم د رسول سم په مخ باندې لاړې ټوکړي بیا راغی نو بیت ملګری خوشاله شو
یو پیر د ابی بن خلف پر رسول صلی پسیم راغی یو زوړ اډو کې راوړو پوخانه هغه دې سي په لاسو کې نیولو دي سي ویری جو وی تسوي چې دا بیا را پاسي تسوي چې دا بیا را پاسي رسول صلی الله علیه و بیا را پاسي تب په کوم را پاسي او بیا په جهنم تمځي او الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الله وی موږ ته مثالونه بیانې او ځان تیر دي چې دې ما څنګه پیدا کړم قال من يحيي العظام وهي رميم او وی چې دا ډوکی به الله به څنګه راځوندي کې او دا خو به زره زره شي ختم شي قل يحييها الذي انشأها اول مره ورته وای هغه رب په دویم پر پاسي او هغه رب په دویم پر پیدا کوي کم رب چې په اول پر پیدا کړي کم رب چې اول پر د انسانان پیدا کړي ما هغه رب په دویم پر پاسي دا د مشرکانو هغه ظلمونه هغه زیاتیو دومره ظالمان په صحیح بخاری کې دا حدیث عروه بن الزبير وی سألت عبد الله بن عمرو دا عبد الله بن عمرو دا نومه تپوسو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجد أخو رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم وما يجد ما خبرك بديباني رسول صلى الله عليه وسلم تكم دير تكليف ملاو شهد المشركان وطرفنا فما كيك وما تيجي رأيت عقبة ما لدلو عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پس وهو يصلي او غدا کعبه په خوا کې منځ فوضع رداءه في عنقه نو د رسول صلی الله علیه وسلم د صادری کم چې په بر بدن باندې پروتو دایره جمع کو د رسول صلی الله علیه وسلم د مری ته واچو فخنقه به خنقا شديدا او سم زور ورکو کوشش کو چې رسول صلی الله علیه وسلم پانسی ک او د رسول صلی الله علیه وسلم د سترګي روتی دي بهر ته او دا مخ دغه تکسور شو حتى جاء ابو بکر الصديق رضی الله عنه ابو بکر الصديق رضی الله عنه دیو مخورج انسان او زورور انسان راغنو هغه د کور کړه خو ته گزار کړو او د آیت وی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو سره په دی وجنی چې صرف دا وی چې زما رب الله دی وقد جاءكم بالبينات من ربكم اخ کارت دلایل تر وړي دي چې خبرې نه کوي تاسو څنګه سره وځي بس سیرتونه کې راځي ان شاء الله دغه تفصیل به پر روان درسونه کوم چې بیا د قریش را جمع شو په ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره وو چې مخې بیا پته نه لګیدا او په دیوالو کې به رسول الله تواضع کو یا رسول الله تزب زپو شمو دوی زبر دوی سره ګورم یو سره خو ایمان جذبه غیرت د دې ته وي یا رسول الله ته دی ته زه دوی سره ګورم دومره وو چې د مخ پته نه لګیدا د مخې تکسو بیوشه کوړته راو پلار دغه ابو قحافه هغه ته سرته کېناست چې دیوس په هوش کې راشي مور وته ناسته خزه وته ناسته او چې څنګه په هوش کې راغی نه ورني خبره ده وکړه وی رسول صلی الله علیه وسلم څنګه ظالمانو هو د سی ویلی نه دي نه هغه ته خده وی زه هغه وخت پورې نه منم چې سو پر مالی درې نه ویلګي وبوس کې سو خرج حالت ته برابر شوی نه ما ته بخای چې ما بخپل سترګو نه لیدل او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکلیف رسیدلې او دا غنه ویني ویږي او یې هغه وجلې او زه په کور کې ناسم بس کوم نو زمانه بغټ بیمانه بل سوکني د زمکه به مخ باندې زه بلای ما ګورم هغه دې سي ایمانونو دا نو چې د بچو د لاسه دین پاتې کیږي یا د خپل بدن د لاسه دین پاتې کیږي یا د پیسو د لاسه او د مزدوري د لاسه دین پاتې کیږي یا د ملک او د قوم او د عزت د لاسه دین پاتې یا دې خلک نو ذکر الله سبحانه وتعالى د دې انسان تذکر په قران کې کړی ده ثاني اثنين ذو ما في الغار اذ يقول لصاحبه الله تعالی ویده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګره وې نه منل غری وستو
دوه کسانو نیول او راوچت کړی و په رسول پسې راوستو ورې وټکو رسول سم راووتو یا رسول الله ته برابر یې هغوی زه برابر یم ویزه الحمدلله ته برابر یې د هغې نه بعد بیا اوبه وڅکې او د هغې نه بعد بیا خوراک شروع کړو دا یو طریقه و د هغوی د رسول سم د تنګولو چې د ظالم ورغی عقبه او د رسول سم مرۍ ته د کپړه واچوله کوشش یې د هغه د پنسي کولو وکړو چې دی موږ مړ کړو دا خبره ختمه کړو او سبحان الله دا آیت ساتئ الله په قرآن کې قل جاء الحق ووایه پیغمبره دې خلکو ته راغی حق دا زمانه ده څه ده دا د حق زمانه ده وما يبدئ الباطل وما يعيد او صبر اخکار شي باطل او صبر شي باطل الله وی دا زمانه ده حق زمانه ده سب سر اخکار کی باطل او سب بیا راشي باطل ختم شوی ډړې وړې شوی نو دی اوس کوشش کوي چې را سړی ملک الکه ملکوي سره کېرې وسره په میدان باندې دلایل بیان کوي چې ته په ناحق یې موږ په حق یو نه وجنو یو سره وجني دا د باطل پرسو پوخانه د طریقه را روانه ده چې حق پرسو دا وی تا به ملک تا سره به دا وکړو تا سره به دغه وکړو اکثر ما ته ټلیفون راشي د پاکستان نه د افغانستان تا دې الله دلته راولي موږ به سره وګورو څه کوې ته ما سره پهلواني کې ما سره کشتي کې پرزول کې کنه دلایل راته بیانې دلایل خو تر هر ځای نه بیانولی شي خو مطلب ستا د خبرې دا دی بزدله چې تا سره نور هېڅ هم نشتي خو دغه به کوې چې لاس به اچې کنځلې به کوې ټوپک او تماچه به رالې د جیل مسله به کوې حکومت کې به کیس داخلی که نه د کلي نه به مې شړې کور به راله ورانې کنځلې به کوې مور پلار به راله کنځې ښځه به کنځې بچي به کنځې نور د هغې نه بعد هېڅ هم نشته وما يبدئ الباطل وما يعيد او سبب باطل راخکارشي او سبب یا راشي باطل سبب باطل راخکارشي د حق په مخ کې او سبب یا راشي باطل الله اکبر الله شکر دی چې د حق یې موږ ته نصیب کړی او په دې باندې الله شکر وباسئ په مخه د الله شکر وباسئ چې په دې دومره کسانو کې پری دومره انسانانو کې تاسو ته د حق نصیب کړی سوچت دین قال الله وقال الرسول وقال الصحابه الله داوی د الله پیغمبر داوی صحابه کرام داوی د دې نه خو نور څه شته که نور خو چا سره صحیح موږ ته دي ووایي یو سړی به چې علما او علما هم دغه درې خبرې به بیانوي علما شتي خو علما به خپلې خبرې نه کوي علما به څه بیانوي هم دغه درې قال الله وقال الرسول وقال الصحابه نو علما یو پوړی شوه زمونږ او د قرآن او حدیث او د صحابه کرام په منځ کې موږ به هغو ته رسئ دا نه چې موږ ته به نوي نوي مسلې په دین کې راوباسي بدعت او خرافات نو دې ظالمانو کوشش وکړو چې موږ د رسول وسلم څه کړو مړي کړو پانسي کړو خو دې هغو نه شوه کولی اخنس الثقفي دا هغه انسان دی چې رسول وسلم به یې سخت تنګو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په سورة القلم کې د ده 9 بد صفات ذکر کړي ولا تطع كل حلاف مهين الله وی ممنه خبره د دې ډېر قسم خور قسمونه به خوړو په مخ مهین سپک انسان دی هماز مشاء بنمیم بدی ردی به ویلي مشاء بنمیم چغل خور انسان مناع للخير معتد اثيم خیر به من کو د خلقونه د الله د حدودنا اوریدل انسانو سخت ګناګار الله وي عتل بعد ذلك زنيم الله وي او د دې ټول صفاتو سره سره حرامین دی وي زنیم هغه انسان ته ویل کېږي چې هغه سره څوک بدکاري وکړي الله وي د سره بدکاریانې شوي دی وي دا دومره خبیث انسانو چې رب العالمین د خباثت ذکر کو په قرآن کې تاسو اندازه ولګوئ چې الله د چا خباثت ذکر کې په قرآن کې چې دا انسان حرامي دی او دا بدفعل دی او د سره بدفعل شوی دی نو تاسو اندازه ولګوئ چې دا سړی به څومره حرامي و په قسمه قسم طریقو سره د رسول صلی الله علیه وسلم تنګ کړی ابو جهل څه کمی نه دی پرېښودی د رسول صلی الله علیه وسلم په تنګولو کې خدای خبره یې د ساتي ناشنا خبره چې ابو جهل به د شپې تو د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته به ناست قرآن به یې اورېدو ګورئ ښه
سحر د رڼا لګېدو نه مخکې بیا واپس راغی چې څوک مې وویني په مخه به او ناس به د قرآن به خوږ لګېدو خو چې کله داسې ساواز به واورېدو چې وایي څوک را روان دی یا رڼا لګېدل بیا به کور ته واپس راغی په زړه کې به یې دا خبرې کولې خلکو ته به یې وانه اوري قرآن ګورئ متاثر به شي دی په خپله متاثره شي خو الله وله توفیق نه ورکوو ځکه چې زړه یې ښه نه و نو دی متاثر و د رسول صلی وسلم د دې دعوت نه دی ابو جهل بسی چل کو دومره ظالم انسانو په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه وی ابو جهل یو پیر دا وی چې هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم د کعبې سره خوا کې ناسو دې ملګرو ته وی دا محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په مخ کې راځي او دلته را سجدې لګي تندې په دې ځمکه راکاږي هغه ته نعم وی واللات والعزى قسم دې په لات او په عزى بوت باندې لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته او لأعفرن وجهه في التراب کما ولید دې په سجده باندې نو دا خپه بزره د په دې مری باندې एकदम ولا ساتي وباسم او یا بزره د مخ خپه دې خورو کې جره خړ کما فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدغه وخت رسول سمرا وهو يصلي او رسول صلی الله علیه وسلم منشوروک د لار چې د رسول صلی الله علیه وسلم په دې مری باندې خپه کیږي او باز روایتونه کې راځي چې کانه د ځان سره راغست غټ کانه راغست او دا زره د سر لراچو خو چې کله راغی رسول سم تر نږدې شو او هو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه شاته منډه کړه په شا روان شو او د لاسونه دې مخې ته نیولې لکه څوک چې وده سوی خلکو ته یې چلو شو ابو الحكم تا غډيري غټي غټي ویلې ته ورشاته شو وان بيني وبينه لخندقا من نار زماو دغه په منځ کې یو کنده د اور کنده او سو وزري په ښکاری رسول الله صلی الله علیه وسلم لو دنا مني کچته ډیر نږدې شوی کنه مات نو ملائکه ډیر نیو د به زره زره کړه ټوکړي ټوکړي کړي وای الله سبحانه وتعالى بیا آیتونه نازل کړو کنه ارايت الذي ينهى هغه دې خیال وغه منه چې کوله عبدا اذا صلى زما بنده من کو د منځنه الم يعلم بان الله يرى دي جاهل ته پته نشي چې الله د هر سيري لنسفعا بالناصيه الله سبحانه وتعالى وی کده غلې نشو په دې تندې بوته موږ داونه ولګو دغه تندینه به ونی سو جهنم دی ورته به گزار کو یو روایت کې دا راځي چې دلال پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی د مقام ابراهیم سره رسول صلی الله علیه وسلم سجده لګول او موزیک او منځنه بر ورته دی ورته وی الم انهك عن هذا مقتدینا من کړه ته سکی رسول صلی الله علیه وسلم هم خبري سخت کړي د سره اوازونه دوه تیش نو دوته وی بی ای شیء تهددنی تما په سبا نه یری دی ټول علاقه ته ملک ته معلومه ده چې زما لخر په ټولو کې زوره ور دی او زه غټ سړی یم رب العالمین آیتونه نازل کړو فلیدعو نادیا راځي ولید خپل لخر ځه سندعو الزبانیه موږ به سیم هغه ملائک راولو چې هغه د جهنم چوکیداران دي چې د پته ولګي لا دی ولې خپل لخر را مخامخ دي سندعو الزبانیه کلا لا تطعه واسجد واقترب دا خبره ما منه ای پیغمبره سجده کوا الله سبحانه وتعالى په دې کې دې ذلیل کو دغه شان دې ظالمانو یو طریقه دا جوړ کړی و یو بل ته دا خبره کړی وي کله چې دا پیغمبر تلاوت کوي نو شور پکې کوي چې زره تلاوت څوک نه اوري الله په قران کې دا خبر کړی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ما اريد القرآن شور کوي په دې کې لعلكم تغلبون کې دې چې تاسو ضرور شي د سپری قرآن به ضرور شي خبل یو طریقې ناشنا دا کول دي مشرکانو رابطه د يهودو سره جوړ کړ کوم چې په مدینه کې اوسېدو او د يهودو سره خو علم وکنه نو لاړو باغو بس وی تاسو وای د سره څنګه مونږه کمزورې کو نه غوتی او سو سوالونه وخو
وی لاړ شي د درې د خبرو تپوس دې وکړي که د دوو جواب یې درکړو د یو یې در نه کړو بیا دا پیغمبر دی دوی رالو رسول الله وسلم ته وی د اصحاب الکهف څوک دویم سوال دا دی ذوالقرنین څوک دریم سوال دا دی چې دا روح څه ته وایي الله سبحانه وتعالی پوره صورت نازل کو د سورة الکهف هغې ته ویل کېږي او ما کې د اصحاب کهف واقعه ورته بیان کړه او بله واقعه ویسألونک عن ذي القرنین تپوس کوي تا نه ذوالقرنین مبارک ووایه ورته ذوالقرنین دا دریم سوال ویسألونک عن الروح تپوس کوي د سا مبارک سا څه شی دی قل الروح من امر ربي د دې علم د الله سره دی کې غلی پاتې شي خو دا ویلی وی کړه دوه جواب درکو دی یو در نه کو دا پیغمبر دی دوی ویلی چې دوه جواب راکو دی یو را نه کو بیا مونږ نه منله خو یو طریقې دا و چې د يهودو خواله بتلو دا غوینه به خبرې زده کولې او هغه به راوړي د دې لپاره په دې کې چې ته پاتې راولو ابو جهل بدا چل کو چې کله به ته پته ولګي چې یو سړی اسلام قبول کو او دا سړی به زورور او مالدار به نو د په سبانی یرو به بدی باندې وی تجارت به ختم شي عزت به خراب شي څوک به سره غم خادي نه کوي او چې کله به سړی کمزور و نو هغه به یرو هغه به سخت عذابونه ورکول د عثمان بن عفان رضی الله عنه تر د عثمان بن عفان سره به سجل کو هغه به په یو چټای کې بند کو چې هغه چټای جوړ شي و د کجورو د ونو د پانی چې د دینه جوړ شي و په دې کې به بالکل نچکو بند به کو او به بوتلاندې ور لګول وغه لګي او په دمه لګیدو د دې لپاره چې اسلام پریری سبحان الله خدا غرونه دي دا غرونه دي د دې په اسانۍ سره خو دوی دا خبرې نه پریری عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی اولنی وکسان چې اسلام ښکارا کړی دی په مکه کې هغه څوک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم وابو بکر وعمار رضی الله عنه ودغه واقعیت بیانو وامه سمیه ودغه مور سمیه وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم هرچه رسول صلى الله عليه وسلم ده فمنعه الله بعمه أبي طالب أتخلق سنيش ولا رچا دلاسا ابو طالب دلاسا الله سبحانه وتعالى ابو طالب یو ذریعہ وګرځوله چې د حفاظت کوي دا باقی چې کوم د دې بیا مس قومونه وسو وي په دې ټولو کې کمزور چې کم دی هغه بلال رضی الله عنه هان على قومه خپل قوم ته سپک ډیر ښکارېدو دا باقی چې کوم وي دوی ته به زغری واچولې د وسپنو او بیا به په نور کې سملولي وو دا ټول به راويستي و بهر ته بلال رضی ذکر کونه د بلال رضی خبره به وکړو بلال رضی الله عنه امیہ ابن خلف دغه سره غلامو چې کله امیہ ته پته ولګی چې د اسلام قبول کړو دا تک تور انسان او سبحان الله دین انسان خسته کوي او بيدینی انسان بدرنګ کوي د خبره کې مجله سوچ کړي کنه د يهودو نه سره تو ګرخه سپین او سپین سره خلک بګشتي او تکشنې سترګي ایسوم لري او په دې مسلمانانو کې دنیا دي سری چې تک تور به خو مخ نه ورانه خيج زما دي ځوانانو ته د نصيحت ته د نوې ځوانان چې کم دي د میک اپونو والو د ګيري چې خري یو د ویختو کې چې قسم چلونه کړي په دیم ځان چې د خپل نه کوګره تسوي چې زو بګیره باندې بلیډ راکاګم د شین مخ باندې ولې زو بخکول ښکار شم یا زو بګیره ولکم زو بخکول ښکارم یا بریټ وغټ کوم وسکی بوله جوړی کوم وګدی زو بدمعاش کارم خپل بخکارم یا ویخته به د انګريزانو په جواله کوم نیم واله کې نیم پرید او نیم ودرو نیم سملو ته بخکول ښکار شي کله ښکار کېده غواړي رب العالمین د صحابه کرام مبارک وي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله دغه په مخ کې رڼاګانې وي د سجدو د لاسه د دین د لاسه اصل خایس داره چې سړی خېسته شي د دین په خایس باندې د دې سره به هیڅ مقابله نشي کولای بلال رضی الله عنه تک تور انسان
خایس نو نسب نو نو قوم نو او د حبشي و امیه ابن خلف سره و کله چې د مسلمان شو امیه ته پته ولګیله نو امیه ظالم بدا چل کو چې د دې سټ ته پړې واچو او بیا به د پړې ماشومانانو لورکو په مکه کې یطوفون به فی جبال مکه ناغوی به د مکې په دې غرونو کې کتبو او برابر بو په د مکې غرونو ته سوي دي کنه په دې تکو تور غرونو کې او په دې ګرمو غرونو کې به بلال رضی الله عنه په مری کې پړه چول او کتبه بو برابر بو او کمیس به تی وشته وو تر دې چې د دې پړی هغه اثرات دا به دغه په دې مری کې ښکار شو امیه ابن خلف بو سره چې خبره کول نو یو گزار به ول په امسا باندې ورکاو چې څنګه به خبره کول هغه سره به گزار ورکاو د سحر نه د ماخامه پوری به نور ته کېنولو خوراک او ساک بوله نه ورکاو او په دې ټولو کې زوره خبره دا و چې کله به نور سم تیز شو نو دی به بهر ته راویستو او سبه ملو په یو ګټ باندې او به امر وکړي چې یو بل ګټ راوړي غټ هغه به سلور او تو کسانو نشو چتولې هغه به راوړ هغه به د بدی سینه باندې کېخو او به بوتي والله لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم دغه شان به یا به مړ کېږي یا به د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي او د لات او د عزا بندگی به کوي هغه به یو ټکی وي احد الله یو دی په دې طریقه باندې بلال رضی الله عنه سره ظلمونه او زیاتی روانه او ما د بلال رضی الله عنه سیرت بیان کړی تفصیلی هغه ووري دلته د مقام دغه د سیرت بیانولو نه خو صرف ما اشاره وکړه چې د زیاتې د مسلمانانو سره روانه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په لار باندې تیریدو ویلو چې د بلال سره خو زیاتې ډیر زیات کی نو ورغه په امیه پس او دغه سره کېناست ورته وی ما سره یو غلام دی او هغه دنه زوره ور دی سړي خیال چې دا بدل کو دی او بل سره هغه سید بدل به کو نه خپل غلام مریر او هغه غلور کو دغه نه اخلاص کو به آزاد کو الله لپاره او بعض روایتونه کې راځي چې د تقریبا 200 یا 200 دینار یا درهم باندې دی اغسته دی او به آزاد کو او ځکه به عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ابو بکر سیدنا ابو بکر زمونږ څه دی زمونږ مشر دی واعتق سیدنا او زمونږ مشر آزاد کړی دی وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا زمونږ مشر وی دم آزاد مشر آزاد کړی بلال رضی الله عنه د حبشي کمزور انسان خو عمر بن خطاب وته مشر وی د دین غي عزت ذکر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال وی جنت ته تل او مستاد پیزارو د आवाज مال ته وریدو کم تری چې خاص عمل کې هغه رسول الله خاص عمل خو نشته وداري چې همیشه په وداسه کې اوسم او چې کله او د شو کوم نو بای به دوه رکعات لازم کوم دا وقصه د بلال رضی الله عنه دا غینه بعد بیا راشه عمار ابن یاسر رضی الله عنه الله اکبر عمار ابن یاسر په اصل کې د عمار ابن یاسر چې دی د یو قبیله چې هغه قبیله د یمن و او دا مکی ته راغلی دوی د ترونه مکی ته راغلی په یورور پسې نو دا دوه بیا واپس لاړو دا یو چې په دغه ځای پاتې شو غیا یاسر دی نو بیا یو کسو د بنو مخزوم قبیله چې دا غټ خاندان دی دغه نوم ابو حذیفه ابن المغیره نو دې دغه په امان کې شو دغه په عهد کې شو یعنی هغه وی زبتا ساتمه بیا د ابو حذیفه سره یو وینځوا چې دغه نوم سمیه بنت خیاط نو دغه سمیه واده کړه چاته د یاسر ته نو دوی یو زوی پیدا شو دغه نوم سو عمار ابو حذیفه بیا د چلو کو چې دی آزاد کو او یو سور زیات بیا ابو حذیفه مړ شو اسلام راغی چې څنګه اسلام راغی نو یاسر او سمیه او عمار رضی الله عنهم اجمعین او د دوی یو بل ورور عبد الله ابن یاسر د ټولو اسلام قبول نو بنو مخزوم کم خاندان چې دوی له ځای ور کړو هغه غوسه شو بده باندې قسم عذابونه به دوی له ور کول او چې کله به نور تی شو نو دوی به راوېستو د شړې زمکه ته اولته به تړلیو یا به الټه سم لولي سینې به پزمکه باندې وي ملاګانی به اسمان ته وي
رسول الله سلام به په دوی باندې تیرېدو، په سترګو کې به اوښکې وي، او دا درېونه به یې دغه شان سملولي وو. رسول سم به ورته صبرا آل یاسر، صبر کوئ، صبر د یاسر خاندانه صبر کوئ، فإن موعدکم الجنه، جنت کې به ملاویږو بیا. او د رسول صلی الله علیه وسلم طاقت نه رسېدو چې دوی سره مرسته کړې. ابو جهل راغی په سمیه پسې، دومره ورته وویل تا چې په دې محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی، نو ښکاري ده چې هغه د حسن نه متاثره شوی، ته په هغه باندې عاشقه شوې. نو هغې وله په جواب کې ډېرې سختې خبرې ورته وکړې، نو هغه یو غش یې راوویستو او هغه یې د هغې په دې عورت کې ورننه ویستو او هغه په غزي باندې ووجله. اولنی شهید انسان، اولنی شهید په اسلام کې هغه سمیه رضی الله عنها ده. اولنی انسان چې مړ شوی دی د رسول سم د نبوت نه بعد د اسلام دپاره، هغه څوک ده؟ هغه یوه ښځه ده، وګو ته کولو کې هغه یوه ښځه ده، سمیه رضی الله عنها. بس سیرتونو کې داسې راځي چې دی وتړله، پړي ورته واچوله، پړي به یې اوښان ورته واچول او دی ورته لرې ولاړو او غش یې برابر ساتلی. نو دا غش یې وویشتو د دې په دې عورت باندې، نه هغه عورت کې هغه غش یې دننه په شاتې ووتو او بیا یې د اوښان وزغلول. نو سمیه رضی الله عنها هغه یې دوه ټوکړې کړه. رسول صلی الله علیه وسلم په دوی باندې به تېرېدو، خو څه به یې کولی نه شو، ځکه د عثمان رضی الله عنه حدیث دی، وایي چې زه یې ورځ د رسول صلی پسې روان وم، وایي لاس کې ماله لاس را کړی او د مکې په دې شړه ځمکه داسې روان حتی اتی علی آل عمار، داسې تېرېدو چې وکتو نو د عمار خاندان چې دی هلته پروت و ټول، او هغوی له عذابونه ورکول. نو ابو عمار دا و یاسر رضی الله عنه و یا رسول الله، یا رسول الله حالات دغه دي وي، لکه د یو درخواست لکه که مرسته زموږ سره وکړئ، یا رسول الله دا حال دی، دغه ځای ما دا مې ښځه دغه هلکان یې تړلي. رسول صلی الله علیه وسلم صبرا صبرا آل یاسر، یاسر خاندان صبر کوئ، فإن موعدکم الجنه، جنت کې به ملاویږو. رسول صلی الله علیه وسلم مرسته نشوه کولی. دلیل دی په دې باندې چې د لکل مقام مقال، د هر ځای لپاره خپله خبرې. دا بعض موږ کې د بې علمه مفتیان چې کوم دي، نو دوی دغې ته نه ګوري، خو فتوه راچې ټاپه ورسره یې بس. کله مسلمانان کمزوري نو بیا یو قسمه خبرې، کله مسلمانان زوروري نو بیا بل قسمه خبرې. یو سړی تا ته وایي بې غیرته مسلمانانو سره دا ظلم کیږي او ته داسې او ته داسې، ته کافر یې، ته داسې ته داسې، نو داسې کې به د رسول صلی الله مبارک سره په خپلو سترګو ویني دا ظلم. خو حکمت دا دی دلته چې غلی پاتې شه، ځکه که دوی سره چیړې نو تا سره د شمار یو څو ملګري دا درم ختموي. اسلام هغه بنیاد بدله ختم کړي. دغه بنیاد ورو ورو زیاتېدو په مدینه کې د مسلمانانو یو ملک جوړ شو. بیا ښه بدل واغستو د ابو جهل نه، د ابو جهل په شان چې څومره ظالمان وو هغه ټول نه بدل واغستو. خو که په دغه ورځ رسول صلی توره راغستی وی او راوتی وی، دا صحابه کرام به پاتې شي؟ نشو پاتې کېدی. د هر ځای لپاره خپله خبرې لږ په دې فتوو کې لږ ګزاره کوئ او ډېر ګرمېږئ مه، او مه د علماو نه مخکې کېږئ. د دې بعضو دا جذبه چې دا د سر نه مو واوړي بره، دینداري چې کله په سر ور واوړي نو سړي ته نقصان رسوي. حدود کراس کې کوم حدود چې الله او د الله رسول یې ښودي. نو سمیه رضی الله عنها هغه دغه شامله شو، او یاسر چې دی د هغې خاوند هغه هم دغه سختو کې مړ شو. عمار رضی الله عنه د هغوی نه بعد ژوند تېر کړی او هغه ته قسمه قسم عذابونه میلاو شوي دي، تر دې چې هغوی مجبوره کړو په دې باندې چې ته به د کفر خبره کې. هغه وکړه د کفر خبره. بیا راغی په رسول صلی الله سخت خفه و. رسول صلی الله ما وراءک څه چل دی؟ عماره خفه وی شر یا رسول الله، شر دی، شر وی نور هېڅ هم نشته. څه شر دی؟ وی مشرکانو د هغه وخته پورې نه پرېښودم تر څو چې ما ستا په باره کې خبرې نه وي کړې. رسول صلی الله زړه دې څنګه دی؟ زړه
مطمئنا بالایمان وی زړه خو مې برابر دی وی فان عادوا فعد که بیا سره دغه چل کوي ته بیا دغه خبرې وکړه کمی چې کړي ځکه دا تاسو زور زبردستی شوی الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان الله وی که زړه مطمئنی او کافرانو سره زور زبردستی وکي او د کفر خبر صرف په جبه باندې وکي دنه کافر کی نو پدیو کې د عمار بچ پاتې شو راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې دا د عمار د واقعو بل واقعو بیان کو د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود رنده یو ناشنا صحابي دی او د سیرت ما تفصیلا بیان کړي او د وړو کې په ورځو کې کوم ورځو کې د اسلام قبول کو د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا اخلاق عبد الله ابن مسعود په خپل وی اول پیر چې د رسول سره ملاو شوم وی زدي سي زوان علیکم بدغه ورځو کې او امام بيزي ګړي ساتري د عقبه ابن ابي معيط لپاره عقبه ابن ابي معيط مخکې تیر شو ګر خبيث انسان داغه لپاره به د بيزي ګړي ساتري وی فمر ربي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر او رسول صلی الله علیه وسلم پر تیر شو وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې وی سپي خنيشتي وی ما ته چې پېشتي خو د زما سره امانت تل نشم درکول وی ما ته وی چې دشي بیزه پکشتي چې هغه وچا هیڅ پکیم نه وی مې جاو خوشتي ویره ولا ما غره واست رسول صلی الله علیه وسلم چې باغ باندې لا سو د پيو رډکا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پيو وسکل ابو بکر صدیق موږ مال امرک وی بیا زه پر رسول په سیوره له ما ته چې د تاسو چې کومه ده خبره وخایه وی رسول صلی الله علیه وسلم پر سر باندې لاس راخ کوي چې الله دې پتا رحم وکي او خيار الکه په الکه دې سره د رسول سره تعلقات جوړ شو او اسلام قبول کو کمزور و سو خاندان وسره نو شاته چاغوی د مرسته کړي بل جسم یې ډیر کمزور و او د پندې دومره نری وی دومره نری چې کله د ونی په یو خاخ باندې کینه سوسلی براله خاخ به موړه کو دی به سره مړه او ځکه پیر با صحابه کرام ولاړو او چې سلی رااله د وړقې دره پندې ښکاری شو وخندل یا رسول الله ته تعجبون من ساقه ادري پندو کې تاسو په تعجب کې چولې په الله ته قسم خورم د دره پندې د قیامت پورز پتل کې د جبل احد نم درنی دا کمزور انسان او د رسول الله مسواک او پیزار د همیشه د ګرځول او ذکر ته ویل کېږي صاحب السواک والنعلين مسواک او پیزار والا بس رسول الله چې بچرته وته د پیزار رسول الله ته کې خو بیا رسول الله پیزارو شي ترخ کې بدقه شنول او مسواک بنځر تیار نه ولو چې کوم چې رسول الله مسواک استعمالو د بوله ورکو د دې سره قسم ظلمونه شوي دي خو یو ناشنا واقعیت بیانوم په غوښنه به درس ختمو هغه ده چې با صحابه کرام ناسو د کعبه په خوا کې ادا ګورغه کمزور انسان دی ښا ځدی الکانو ته خصوصا هم دي ځوانانو ته چې ووري دا قصه تاسو ځان ختم کو په دنیا کې خدا قسم ووري وي موږ ناسو صحابه کرام ناسو عبد الله بن مسعود رضی الله ټول ناسو نو دوی په خپل منځ کې وی اسی قریش ګوره د اوسه پوری د قران ښکارنه دی اوریدل زمونږ نه یعنی وایو موږ خو پټ پټ وایو چرته دوی زمونږ د خلونه و نه اوریدو په زور سره نو دې څوک سره په موږ کې شتي چې پاسه دوی د قران ووري چې دا الله کلام دی دوی دوی خپلو کې دا خبره کوي عبد الله بن مسعود را پاسه وی انا زبر کارو کا زبته ویم کنه او د کعبه په خوا کې په دې سوري کې د مشران ناشتي د قریشو چې هغه سره غړ طاقتونه دي قومونه دي مال له جیدات دي نسب دي نغوتي ان نخشاهم عليك انما نريد رجلا له عشيره يمنعونه من القوم ان ارادوا ننتنا پتا من یریو دې سره زمون په کار دی چې دا غسر مضبوط قومي شاته نه کدوې په حمله کوي دا قوم خو به بچ کی په دې باندې کې زموږ د قوم سره عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پاسید وی دعوني ما پریدي الله زما مرسته کوي دا سره قوم خبره کوي الله به مرسته کوي په دې کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه راغه د مقام ابراهيم سره ودرېد چې څنګه ته ودرېدو ناغو ته مخ کو وزرت او خبره کومه هغه ته کوا بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تلاوت شروع کو ناغو یو بلتوی دې سړي لسی چل شوی لیونه شوی دی کسی چل لیونه دا دې سوی ټول پر راجمه شو وی ټکو دا مخې ور ټول تکسر کو او بس سیرتونه کې دي سیرایزي چې دا یو غوږی ولا وشلو دومره په زور باندې وو په پیزارو په سکونو په سپیړو عبد الله بن مسعود رضی زخمی کوټو عبد الله بن مسعود چې کله واپس راغی ناغوتی وی هذا الذي خشينا عليك موږ یریدو چې دوی به تاسو سره دا کار کوي ناغوته دا وی زه ګورم د دوی نه سیرېدلی نه یم که تاسو بیا وایئ نو بیا ورځم د باقي صورتونه ورته م وروم وایي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دغه کمزوری په هغه ټیم کې کمزوری و ښه کمزوری و او د بدن نه هم کمزوری دغه نری انسان دغه نری ورغلی دی هلته هغو د قرآن اوري سورة الرحمن یې شروع کړو او زموږ دا غړ غړ بدنونه په دې باندې موږ 15 منټه قرآن نشو ویلی په دې غټو بدنونو باندې تاجود موږ نشو کولی په دې پیړو سټونو باندې موږ عمره نشو کولی په دې پیړو پنډو سره موږ د الله بندګي نشو کولی نه څه ځواني ده زموږ ده او دا ځواني کې دې ځواني لکه څنګه چې زموږ د غالبا ځوانانو ده د دې نه خو بیا د ځمکې د خېټه ښه نه ده تاسو وایئ ځمکې د خېټې دې ښه ده که نه ده ښه که نه ځواني صرف دغه دی چې ښځه او بچي ساته و ډېر وایي ما کې زور ډېر دی درون سامان ډېر اوچتوم وایي او زه مزدوري کوم او زه خلک یې مصیبت کې پلان تکړه ځوانان دا دي چې یو نری او کمزور انسان راپاسي او قرآن تلاوت کوي د مکې د مشرکینو په مخ کې هغوی بیا وهي او داسې وایي چې مخې ورته تکسور او د دې بدل بیا د اغستی دی د ابوجهل نه په کوم ځای کې په بدر کې هغه واقعه به انشاءالله راشي د نورو صحابه کرامو سره چې کم سختي راغلي او کم تکلیفونه به تیر شي دغه به انشاءالله پر روان درس کې بیانو او دا خبره هم پر روان درس کې بیانو چې رسول الله صلی بیا یو مرکز د مسلمانانو لپاره مقرر کو چې هغه ته به څه ویل کېدو دارالارقم د ارقم کور هلته به بیا رسول صلی را جمع کېدو صحابه کرام سره مشورې کولې بیا چې کله صحابه کرام ډېر تنګ شو مسلمان ډېر تنګ شو رسول صلی هغوی له اجازت ورکړو چې لاړ شئ حبشې ته اولنی هجرت حبشې طرف ته وکړو د هغې تفصیل به انشاءالله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د دې ژوند تیرولو لکه څنګه چې صحابه کرامو تیر کړو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ د پیغمبر او د اسلام او د مسلمانانو دفاع وکړو او الله سبحانه وتعالی زموږ د ځواني او زموږ د وینې او زموږ د مالونه او د بچي الله دې هر څه به دین کې ولګي الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې په دې دین باندې قایم او دائم لري او الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ د توحید په عقیده باندې مضبوط یو د رسول الله په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.